Assalamu alaikum dear students. نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته په Python کې موږ نن کلاس سٹارټ کوو Python classes and objects. موږ اوس به چې Python څومره کلاسز واوسله ټول بیسیکس موږ سره اوس دلته موږ سره سٹارټ کیږي ایڈوانس Python ما سره سٹارټ کیږي دلته نو نن موږ سمپل په دې کلاس کې چې Python classes and objects موږ سره سیس دی اوسره لپاره یوز کیږي ریل ورلد پروګرامینګ کومه کو نو د هغه لپاره موږ څه کوو Python چې کوم کلاسز objects دي دا ورسره یوز کو دلته ګورو دی وی چې سمپل وی چې Python is an object oriented programming language دا موږ سره سره یو object oriented دی ریل ورلد پروګرامینګ دی موږ سره صحیح شو دا almost everything in Python is an object موږ سره په Python کې چې سم دی مطلب څومره ټاپکس لا موږ څومره ورک کوو نو هغه ټول موږ سره په Python کې is an object یوز کیږي clear دی دلته موږ ور بیا چې with its properties and methods او دا موږ سره خپل څه دي properties دي را سره methods دي را سره صحیح شو اوس موږ چې دا Python classes objects په موږ څنګه یوز کو نو دوی موږ دا ځکه چې create a class یو class موږ Python کې څنګه create کو نو دلته چې to create a class use the keyword class دلته چې کله موږ یو class create کو نو دا غي لپاره با keyword چې ما سره کوم راغلي د class هغه به یوز کو class keyword بلګو دلته example موږ سره class my class simple زرا لم دلته ما یو دغه واغشتو class ز create کوم دلته فایچا مې اوپن کو دلته like مو لیکلو class صحیح شو او د class name ما سره سره like مو له نوم ورکو چې ما سره د class name د صاحب my class صحیح ده کنه دوس ما سره سره د class یو syntax دی صحیح شو کنه دلته ما سره سلایسر اپریټر پدې کې لګي څنګه چې موږ اف ایلس کې ویلې دا شانته موږ سره په فنکشنز کې نو دلته موږ د کلاس کریشن د بار بس کوو کلاس کیورډ ولګو او د بیا موږ سره د کلاس نیم بھی را سره او دا غینه بس په سی سلایسر اپریټر وي دا موږ سره مین ساينټکس دی صحیح شو اوس دلته موږ وګورئ to create a class use the keyword class موږ سره example موږ واښو چې لکه موږ سره کلاس دی او په کلاس کې ما سره one variable دی like ما سره دلته پکې سره one variable دی x equal to like ما 5 واښو مطلب دلته موږ یو کلاس کریټ کو او په کلاس کې موږ سره variable سره x دی او د x ویلیو سره 5 تر سره اچھا اوس موږ دلته ګورو بیا موږ سره راغلی چې create object اوس د کلاس لپاره موږ یو object څنګه create کو د کلاس لپاره ما object څنګه create کو بل دا کلاس نه علاوه کزه چې کوم چې ما سره دی وخت دا کم کلاس دی صحیح شو نو دغه لپاره کزه سمپل دلته راشم او پرینټ کوم سب پرینټ کوم زه دیم چې ما د سو هيا دا کلاس را دوه چې دا کم کلاس سمپل ما کال کو my کلاس مدلته کال کو رائټ کلیک کو پروګرام دلته نه رن کو صحیح شو نو ما د سمپل وی چې دا موږ سره کلاس مین کلاس دی مطلب دا موږ سره مین کلاس دلته موږ سو کو کریټ کو دا آوټپوټ موږ سره صدا سے ټایپ کراو اوس دلته موږ وایو دې ځکه نیکسٹ بیا موږ وایو چې Python class objects کې بیا موږ سره راغلي دي create object یو object موږ څنګه create کو صحیح دی نو دیو چې نو we can use the class name my class to create objects مطلب دا چې موږ سمپل my class لګو د دې په هیلپ سره څه کوو موږ object create کو ها دلته موږ ګورو example create an object name p1 and print the value of x اوس موږ دلته وایو چې دا object موږ د class لپاره څنګه create کو صحیح شو نو دلته ما وایو چې لکه create an object name سره p1 را سره and print the value of x ما سره class name سره my class ته او دلته ما سره واغښه value واغښتا اوس موږ چې لکه د class لپاره موږ یو object څنګه create کو صحیح شو کنه نو سمپل زرا علم دا کوډ چې کوم دی د می سمپل سکو کمنټ کو دلته ما یو کلاس واغښتو سو کلاس مې واغښتو د کلاس نیم ما واغښتو ډیټا الکه ما سره دلته سره غلي کلاس ته د موږ سره سمال دی صحیح شو دلته ما کلاس واغښتو سو ډیټا مطلب ډیټا نیم باندې ما سره دلته کلاس راغلو او په دې کلاس کې ما سره سره لایک ما سره نیم دی نیم ما سره سره نیم ایکوالز ټو او په دې کې ما واغښتو احمد زما چې ما سره په دې کې ډیټا کې ما سره د سټوډنټ نیم دی احمد اوس زم چې دی لپاره یو object create کوم څه create کوم object create کوم دا لپاره ما سمپل څه واغښتو p1 مې واغښتو لایک دا ما سره object دی خو دا p1 سره څه create کوم زما چې کوم ډیټا کلاس دی د دې create کوم صحیح شو دلته ډیټا کلاس ما سره کوم کیورډ دی هغه وسره څه کوم هغه ز کریټ کوم دا سی بولګو او زه څه کوم دا چې کوم ما سره کلاس دی ځکه کار کوم سمپل نو موږ څه کو پرینټ کوالو او په کوم object کې چې ما سره ورجول دا کلاس هغه سره دی بو سره کال کو نو سمپل ما واغښتو p1 صحیح شو p1 مې واغښتو او ډاټ مې ولګو داسې
صحیح شو p1 مې واغشتو دلته مې سو لګاو ډاټ مې ولګاو او اوس څه کال کوم زه چې ماته دا نیم شو شي نو د p1 آبجیکټ په ترو باندې موږ څه کوو دا یو چې کوم نیم دی دا پرنټ کول غواړو نو سمپل دلته ورته ولګو نیم صحیح ده اوس زه رائټ کلیک کوم پروګرام دلته رن کو نو ماته په آوټپوټ سکرین بس شو کیږي احمد برا سره شو کیږي اوس موږ دلته څه چلو کو مینلی موږ سره دلته یوز شوی دی یو آبجیکټ مو واغشتو خو دلته د دې ډیټا کلاس مو واغشتو مطلب ما سره چې کوم کلاس کریټ شو د دې یو آبجیکټ مو واغشتو او هغه بیا څه کو وذ د هیلپ اف آبجیکټ هغه چې کوم ډیټا دا هغه موږ سره کالم کور سره صحیح ده کنه نو دا موږ سمپل یو کلاس کریشن دی خو دا موږ سره لایک فول لري دلته موږ ګورو د لپاره یو مین فنکشن بیا موږ سره راغلی انټ فنکشن ورته وایو صحیح کنه The example above are classes and objects in the simplest form and are not really useful in real life application. Real life application کې موږ دا simple نشو یوز کولای دا شان د نور میتھډ څه چې هغه په هیلپ سره آسان باندې to understand the meaning of class we have to understand the built-in init function. صحیح شو دلته اوس موږ یو لږ شان یو بل فنکشن وایو هغه نیم د موږ سره init function. All classes have a function called init which is always executed with the class is being initiated. اوس ما سره چې کوم دا فنکشن دی صحیح شو ار یو آبجیکټ په ما سره اتوماتیکلی ایگزیکیوټ کی خو چې کله موږ دا کلاس کو کریټ کو ګوره اوس ها useful init function to assign value to object properties or other operation that are necessary to do when the object is being created چې کله موږ آبجیکټ څنګه کریټ کو دی اتوماتیکلی موږ بس یوز کولی شو دلته لږ شانو ګورو نوٹ کی وی چې the init function is called automatically every time the class is being used to create a new object دلته موږ پریکټیکل اگزامپل به کوو اوس به شو دلته زرا لم یو اگزامپل په کوم دلته ما سکو دا مې دا شان دي کمنټ کو د دې کوډ سلیکا زرا لم ما دلته کلاس واغشتو کلاس ما نیم واغشتو پرسن صحیح دی دلته مې سو واغشتو پرسن نیم واغشتو دا کلاس مو سره سی سره سمال درا سره صحیح شو دلته رالم کلاس مې سو واغشتو پرسن مې واغشتو انټر بٹن مې پریس کا صحیح دا او دلته ما سو واغشتو ډیپ مې واغشتو اوس دلته یو فنکشن کریټ کو صحیح شو دوا دلته ما سو واغشتل سلیش مې واغسل او دلته مو ته انټ ولګو داسي صحیح شو دا مو سره د دې میتھډ دی صحیح شو سل بګي مو سره بیلټ ان پیرامیټر دی زرالم دلته مې سو لګو دلته زویم چې ما سره بدل دی دوه پیرامیټر پاس کیږي یو ما سره سره یو را سره نیم دی د شانته او بل د سټوډنټ ما سره سره ایج دی را سره صحیح شو دا ما سره په دې کې کال کیږي دلته ز س کوم کال کوم with the help of self object ما سره کوم بلډ راغلی صحیح شو دا نو واغشتو ډاټا س کال کا نیم او دا ایکوال ما سره واغشتو دوه پیرامیټر بچ پاس کیږي نو پای کې ورته ما دلته واغشتو نیم داسې صحیح دا اور بیا مې سو واغشتو سیلف مې واغشتو دا شانته ډاټا اور بیا مې سو واغشتو دلته ایج مې واغشتو ایکوال او ما سره وسره راځي بده کې ایج برا سره راځي اوس د دې یو آبجیکټ کریټ کو آبجیکټ ما سره سره لایک ما آبجیکټ واغشتو p1 سم واغشتو p1 آبجیکټ را سره ایکوال اوس د څه آبجیکټ کریټ کوم د پرسن کلاس ما سره کوم دلته چې ما کوم کلاس لګولې کیپټل پی نه پرسن مې داسې ولګو صحیح دا اور بیا مې چلو کو د دې کلاس ما سره کوم دغه پیرامیټرز دي هغه بدل د وسره مون پاس کو سیلف آبجیکٹ سے ما سره کم دی لایک ما سره نیم چې کم دی هغه احمد دی صحیح شو او کامن ولګول او ایج چې ما سره کم دی لایک ما سره ایج 18 دی صحیح دا زما سره پیرامیټر شو اوس څه کوم دی پرنٹ کول غواړم نو زګورا موږ دلته دی پرنٹ کو کنه ایزیلی پرنٹ کول شو پرنٹ دلته بسو کو p1 ډاټا ما سو واغشتو نیم می واغشتو او بیا می سو واغشتو پرنٹ اور سمپل ما واغشتو p1 ډاټا سم واغشتو ایج می واغشتو سره اوس دلته موږ ګورو دا زموږ څه شو دوه پیرامیټر شو دی هیلپ اپ p1 موږ څه کل دی کال کړ صحیح شو نو دا سمپل موږ سره سره الو دا سمپل یو کلاس موږ پرسن والو اوس که زرا هټ کلیک کوم پروګرام دلته رن کو اوس دلته ګورو موږ سره موږ سمپل نیم دی ایج دو موږ پیرامیټرز موږ وستري صحیح شو سیلف موږ سره سره دا موږ سره پیرامیټر د سمپل سیلف نیم باندې موږ بیلټ ان یوز شوی دی موږ سره صحیح شو دلته ما سره p1 آبجیکټ ته باقي موږ سره ټو پیرامیټر پاس کیږي یو را سره سره نیم دی را سره بل را سره سره دا ایج دی اوس که زرا کلیک کوم پروګرام دلته رن کو نو موږ انټ فنکشن نارمل یوز کولی شو سمپل ما سره احمد رالو دا را سره دا غسر رالو ایج را سره شو ټیک تا کنه نو دې طریقې سره موږ څه کولی شو چې پایتن کې موږ سره کوم دلته آبجیکټ او کلاسز راغلي دي دا موږ ایزیلی یوز کولی شو ټیک تا ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د دې چې کوم نیکسټ فنکشنز دي هغه به ډیسکس کوو والسلام